موږ ډېره مننه کوو د قبا سنټر نه او د قدم بوستي نه چې دغه مرسته موږ ته راوړه. سید انور بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مشئ، تمه ده چې ټول به روغ اوسېږئ. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، یو میاشت مخکې شاوخوا په کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ مزار دره کې ډېره سخته زلزله وشوله چې ګڼ شمېر شهیدان خلکو له لاسه ورکړل، زخمیان لري او د کورنۍ اصحابو کورنۍ دیوالونه له لاسه ورکړل. نو موږ هم مزار درې ته راغلي یو چې په امریکا متحده ایالاتو کې د قبا سنټر کومې مرستې چې راټولې کړي دي د هغې د جملې څخه زر جوړه جامې دي چې 1500 نارینه جامې دي او 1500 د ښځینهو جامې دي. دا به 2500 کورونو ته توزیع کوو، 2500 کورونو ته توزیع کوو چې 2 جوړه د ښځینهو جامې او 2 جوړه د نارینهو جامې فی کورنۍ ته به رسېږي. دغه مرسته به د قدم خیریه مؤسسې په همکارۍ باندې دلته تقسیمېږي. له موږ سره اوسئ او دا مرسته راسره تر پایه پورې وکړئ. دلته راکړه دلته خپل نمبر درته دی واره هغه څنګه چې سامان دلته تو ودرې څو برابر دی څو جوړ وړو کې اچو جوړ غټ ټول یو د نار یو د خپل ولا څه دې ټول د پلاستیک خلاص وایي زه انقلاب د ودیر اوسېدونکي غازي آباد دې موسسې نه موږ ډېره مننه کوو چې راغله موږ ته دا مرسته راوړه، موږ ته راورسېدله او موږ نورو ستونزو ته هم ضرورت دی. موږ سرپناه نه لرو، موږ د یو جوړ جامو کې راوتي په دغې پټو پراته یي، ژمی را روان دی، یخ دی، زموږ هېڅ سرپناه نه کېږي چې نورې موسسې موږ ته مرسته وکړي او خوراکي هم راشي، نغدي هم راشي، موږ سره مرستې وشي. زموږ سر او مال ټول ډوب شوی دی. دغه حالات تاسو خپله وینئ چې د خیمو کې ماشومان زنانه ټولې پرتې دي. زموږ سرپناه هېڅ نه لري، کورونه پټ کړي، سربندونه ولي هر څه. زموږ دلته ژوند نه غواړو چې دلته به زموږ ژوند وشي او یا به جوړ شي، خو هېڅ زړه زموږ نه دی. خو موږ سره چې مرستې وشي، کومکونه وشي، خوراکي نغدیاتې او دې موسسې نه هم ډېره مننه کوو چې الرحمن الرحیم. موږ ډېره مننه کوو د قبا سنټر نه او د قدم موسسې نه چې دغه مرسته موږ ته راوړه او موږ اړمنې چې د مرستې ته موږ ډېر اړمنې چې راوړه او موږ مننه دې کوو او بیا آینده کې د نورې مرستې هم غواړو او د همکارانو نه ډېره مننه کوو ځکه موږ ته ډېر ځان پازاب کړی دی او ځان یې دلته راورسوو. ډېر مزل دی او الحمدلله ډېر کومک مو سره وکړو او ډېر ښایسته پر زمانې کار وکړو. شکریه دې کوم. څه وخت چې زلزله وه هغې وخت کې تاسو ویښ وئ که وده وئ چې کله راپاڅېدئ د کور ډېر غړي د لاسه وکړي او کور ران شوی دی. ټول کور کې څو کسان وئ؟ ټول کور کې 8 کسان وئ. څو پکې شهیدان شولو، څو زخمیان دي؟ 4 شهیدان شول او 2 زخمیان. ورونه د مور پلار سره کېدل هغه کسان؟ یو مې 4 مهان دي، 4 شهیدان شول. 4 شهیدان شول. اوس د کور سرپرست څوک دی؟ کور سرپرست یم. ته یې پخپله ته سرپرستي کوې او کور دیوالونه جوړ دي که نه هم ران شوي دي؟ ران شوي دي. رحیم الله ولادي تاسو درې واړه ځان ته یونس خان
آنلاین دي کالي له قدم موسسې باندې کوم چې مالې جوړ په رمضان کې د کالي راکړه شینې راکړه او دونه عمر راسره نور هم راکړي او دا دا جوړه مې خوښه ده ستاسو د خوانه ډېره مننه چې دا تاسو موږ سره همکاري وکړله الله مې عزتمن کړه الله دې د سره ډېر ښه وکړي او موږ یو عاجز مخلوق چې تاسو موږ سره مرسته همکاري وکړله دا خو ډېره اوږده خو نه ده نه ډېر ښه تلک صحیح ده چې سعودي خبره ده نه سعودي طاقت کذالک دا جوړه غټه و بل دا به صحیح دا صحیح ده دا څلوېښت ده کنه دا سلويخ دا به انشاءالله حاجي صاحب صحیح پته باندې هغه نه درکاو نه در باندې جوړه نه هغه مې درکاو دا صحیح ده صحیح ده حاجي صاحب دا بالکل جوړه ده واخه دې داغه کالو سره دې واخه مې ده بالکل جوړه ده درنو لیدونکو دا د هغه زر جوړو مرسته وه د کونړ زلزل ځپلو لپاره کوم چې په متحده ایالاتو کې د قبا سنټر لخوا ترسره شوې وه د قدم تعلیمي او خیریه مؤسسې په همکارۍ باندې هغه کورنۍ ته ورسېده کوم چې ورته اړتیا لرله او ضرورت یې لرلو په دې هیله چې دغه د مرستې دغه ویډیو مو راسره د پیل نه تر پایه پورې لیدلي اوسېږي تر بیا چې نور خپرونو ته ځو تر هغې مو ته اجازت راکړئ ښې چارې ښه وخت د الله پاک